یو محترمه خور چې د جلال آباد ولایت اوسېدونکې ده، وایي کوزده و نکاح مې تر اوسه نه ده سوې. یو د اکا زوی مې دی، زما خوښه ده چې د ده سره نکاح وکم، د ده هم خوښه ده چې زما سره نکاح وکړي. البته زموږ د دواړو کورنیو یا د یوې کورنۍ خوښه نه ده. نو دا وایي که داسې یو دعا یا یو طریقه راته وښیاست، یو وظیفه چې د هغه په سبب سره مو نکاح وشي. محترمې خور، ستاسو د همدغه غوښتنې په بنا به اول دا ووایو چې د مور و پلار انتخاب ډیر پر ځای. کله یو هلک انتخاب وکړي، دی په خپل انتخاب کې خطا وتلی. کله یو انجلۍ انتخاب وکړي، دا په خپل انتخاب کې غلطه سوي. ځکه قرآن عظیم الشان کې الله تعالی فرمایي الرجال قوامون علی النساء، نارینه الله مسلط کړي دي په ښځینه و باندې. نو زموږ خوندو ته پکار ده چې په خپل انتخاب باندې انتخاب ونه کړي، بلکې د والدینو د مشفقه مور و پلار انتخاب ته د خپل آینده وسپاري. هغه ډیر وجوهات په نظر کې نیسي. د هغو د یو چا خالی رنګ، ځواني، ښایست، د هغه قد و قامت، د هغه خبرې و ذکاوت، د هغه قومیت و نسب و قرابت، دا په نظر کې نه وي، بلکې د هغو ډیر وجوهات په نظر کې هغه د یوې وجې انتخاب نه کوي، هغه د ډیر وجوهاتو سببونو له وجې انتخاب وکړي، نو هغه انتخاب بیا 100% برابري. او هلک و نجلۍ چې انتخاب کوي، هغه اکثر وخت دې ته ګوري چې دا ښایسته دی، په رنګ باندې، په ځواني باندې ډیر جوړ دی، ډیر یو قلمي رنګ دی، یو امان الله خانی ځواني ده، یو د یوسف علیه السلام غوندې رنګ دی. نو دا انتخاب اکثره وخت غلط دی، ځکه دوی نور وجوهات په نظر کې نه یې نیولي. اول خو متوصیه خپلو کشرانو وړونو او کشرانو خوندو ته دا ده چې هر کله تاسو انتخاب کوئ، په خپل انتخاب باندې د خپل ټول ژوند د ملګري انتخاب مه کوئ، بلکې د مور و پلار په انتخاب باندې انتخاب وکئ. که مور و پلار نه وي، مشران وړونه و خوندې به یې د هغو په انتخاب یې وکئ، اکاګان به یې. خو بیا هم که څوک یو انتخاب لري، دا هم څه بده نه ده، شریعت اجازه ورته ورکړې ده، هلک ته یې هم ورکړې ده، انجلۍ ته یې هم ورکړې ده. خو مشوره دې پکښې وکړي، استخاره دې وکړي، همدا دعا دې کوي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. همدارنګه یو 40 ورځې د هر لمانځه وروسته 41 واره همدغه دعا وکړي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دا چې 41 واره د هر لمانځه وروسته ووایه، او وروسته دې بیا په ډېر اخلاص الله ته دعا وکړي خدایه که به چیرې دغه نکاح زما دپاره خیر وي، خدایه سره ویره سوه، که به خیر نه وي خدایه بل د خیر ځای راته مساعد او برابر که. نو همداسې دعا کول پکار ده. دا د موسی علیه السلام دعا ده، تجربه باندې سوې ده، او په کراتو مراتو د ډیرو مسلمانانو وړونو خوندو د نکاح کار سوی دی. په هر حال تاسو همدغه دعا د هر لمانځه وروسته 11 واره وایست، او 11 واره نه بلکې 41 واره وایست، او 41 ورځې ووایسته. که مو دعا یاد نه یا موقعیت نه درته معلومیږي یا نه درته یادیږي، محترم ورور قاری عبدالستار سعید صاحب چې زموږ د دارالافتاء د نشراتو عمومي مدیر دی، هغه به در واستوي. نور شو وخت ولرئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.